هلکه ریډي ګله ته ماته په هره خبره کې ولې وې که دا پیلج راته ولې ووایې خو نو زه به دې ټیټ ټیټ ووخم استاد جي نو ولې ځان له غرق شي ته اوس هم بیا ماته وایې چې ولې قمقله ښه ریډي ګله دا راته ووایه چې باتروم ته ننوځې کومه دعا به وایې هله استاد جي مار دې قسم ووایي چې موږ باتروم ته نه ځو ما ته ځکه د باتروم دوا نه ده معلومه موږ پټو ته ځو زموږ باتروم نشته دی هلکه ریډي ګله دا راته ووایه چې په دې پټو کې خلک څه کوي هله استاد جي ته اوس هم نه خبر په پټو کې خلک څه کوي خو غول پکې کوي که نه غلی شه لږه ریډي ګله شرمېدليه تا له شرم نه درځي ته نه شرمېږي زه یې هلکانو نن هم چوټي شوه د چوټۍ ټیم پوره دی ښه د داسې مزاحیه ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ زموږ د چینل نوم دی ریډي ګل هلکه ریډي ګله چېرته به لاړ شو خو راځه چې ځو هوټل ته نن به لږ خوراک وکړو کور کې به څه وکړو کماله ستا خوښه راځه چې ځو یاره هلکه وایه هوټل کې در سره څه دي څه هم پخ کړي دي چکن دی هپ چکن دی کړاهي ده روشت دی وغیره وغیره ستا څه په کار دی څه دله راوړم د وغیره وغیره نه یو پلیټ راوړه دا مې کله هم نه دي خوړلي ریډي ګله دا څه وی پاڅئ قمقلانو تاسو ته چا عقل نه دی ښودلی حرامیانو پاڅئ قمقلانو سپو وځئ بېرته